بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مو د دایرې محیطي زاویه پیل کړې وه. تعریف مو یې ویلی و او همدارنګه یوه قضیه د دایرې د محیطي زاویې په اړه، چې هغه قضیه په دې شانته وه چې په یوه دایره کې محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. دغه تعریف مو یې ویلی و او یوه قضیه مو ویلې وه. اوس راځو دلته تر دغه ځایه پورې په تیر درس کې کار کړي وو. اوس مثال دی. په مثال کې وایي د سی او آر په دایره کې که مرکزي زاویه ای او بی مساوي شپېته وي، یعنې دغه زاویه دغه په دې دایره کې چې تاسو وینئ د ای او بی زاویه چې تاسو وینئ وي، دغه که شپېته درجې وي، د ای سی بی محیطي زاویې مخامخ قوس پیدا کړئ. د کومې زاویې مخامخ قوس پیدا کړئ؟ د دغه زاویې، د دغه محیطي زاویې چې تاسو وینئ، د ای سی بی زاویه یا د سی زاویه هم ورته ویلی شو. دغه زاویه د دې مخامخ قوس دغه قوس دی. وګورئ چې څنګه یې پیدا کولی شو. دغه زاویه موږ ته راکړې مرکزي زاویه وي 80 درجې ده. په مرکزي زاویه کې موږ ویلي وو چې مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي ده. اندازه یې مساوي ده. د یوې مرکزي زاویې په یوه دایره کې د یوې مرکزي زاویې اندازه او د مخامخ قوس اندازه یې یو شانته ده. نو دا چې 80 درجې شوه، نو دغه مخامخ قوس یې هم څو دی؟ مخامخ قوس یې هم 80 درجې دی. نو اوس بیا مو په مرکزي زاویه په محیطي زاویه کې ویلي وو چې محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. نو دا قوس چې 80 درجې شو، قوس چې 80 درجې شو، نو دغه زاویه چې محیطي زاویه ده دا به څو شي؟ دا به 30 درجې شي، ځکه چې نیمایي یې ده. موږ وکولی شو چې د محیطي اندازې د محیطي زاویې اندازه هم پیدا کړو او دغه د مخامخ قوس اندازه یې هم پیدا کړو، چې د مخامخ قوس اندازه یې 80 درجې شوه او د محیطي زاویې اندازه 30 درجې او دغه مرکزي زاویه خو یې خپله راکړې وه چې 80 درجې وه. اوس راځو تمرین ته. په تمرین کې 3 پوښتنې دي، ورته متوجه شئ چې څنګه یې حل کولی شو. لومړۍ پوښتنه وایي په یوه دایره کې د 90 درجې په اندازه محیطي زاویه رسم کړئ. وګورئ چې څنګه یې رسمولی شو. په یوه دایره کې د 90 درجې په اندازه یوه څه رسم کړئ؟ یوه محیطي زاویه رسم کړئ. دا یوه دایره په نظر کې ونیسئ. د دې لپاره چې یوه زاویه، یوه محیطي زاویه رسم کړو او هغه هم 90 درجې وي، لومړی یو مستعرض قطر رسموو. دلته د تاسو په نظر کې ونیسئ چې دا یو قطر وي. دا قطر چې اوس شو، د دې قطر د دواړو انجامو یا د دواړو پای ټکیو څخه یې د دایرې په محیط باندې یوه کرښه رسموو. په دې شانته تاسو متوجه شئ چې دا د دواړه کرښې یو په بل باندې دلته عمود رسي، یعنې دا 90 درجې زاویه شوه او دا هم یوه محیطي زاویه ده. ولې محیطي زاویه ده؟ ځکه رأس یې په محیط کې دی. او له بل طریقه هم پوهېدای شو چې دا 90 درجې ده. له کوم طریقه؟ له دې طریقه چې دغه قوس چې دی د دایرې نیمایي محیط دی او د دایرې نیمایي محیط څو درجې وي؟ 180 درجې. او د دایرې محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي وي، نو 180 چې تقسیم په 2 کړو 90 درجې کېږي. نو دغه د ومو کولی شوی چې یوه محیطي زاویه د 90 درجې په اندازه رسم کړو. دویمې پوښتنې ته ګورئ. وي د دایرې په محیط باندې د A او B دوه ټکي په پام کې ونیسئ. د A B قوس په مقابل کې څو محیطي زاویې رسمولی شو؟ متوجه شئ. یوه دایره ده. په دې دایره کې په محیط باندې دوې نقطې دي. یوه نقطه که دلته په نظر کې ونیسو او بله نقطه دلته په نظر کې ونیسو، یوه د A نقطه
یوه د بي نقطه. دغه قوس وي د دغه قوس په مقابل کې څو محیطي زاویې رسمولی شو؟ لکه څرنګه چې د دې قوس د دوو نقطو په منځ کې بې نهایت یعنې بې شمېره نقطې موجودې دي، نو موږ کولی شو چې بې نهایته یعنې بې شمېره محیطي زاویې رسم کړو. نو څو محیطي زاویې رسمولی شو؟ بې شمېره محیطي زاویې رسمولی شو. درېیمه پوښتنه وی په باندې دغه شکل په پام کې ونیسئ. بیا دغه زاویې چې مجهولې یا نامعلومې دي لکه د اکس زاویه او د وای زاویه دغه پیدا کړئ. ډېره اسانه. ورته وګورئ په کت شکل ته متوجه شئ. دغه یوه محیطي زاویه ده 30 درجې ده. د محیطي زاویې مخامخ قوس د هغې 2 چنده وي، یعنې محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي وي. نو چې دا 30 وه نیمایي ده، خو دا 80 دی که نه؟ د قوس یې څو دی؟ 80 درجې دی. دا چې 80 درجې شو دغه قوس، نو دا زاویه څو درجې ده؟ دا زاویه خو مرکزي زاویه ده. نو مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي ده. نو دا شوله 80 درجې. نو د وای قیمت هم پیدا که څو شو؟ د وای قیمت 80 درجې. دغه اکس زاویه هم یوه محیطي زاویه ده. د خپل مخامخ قوس نیمایي ده. محیطي زاویه د خپل مخامخ قوس نیمایي وي او مرکزي زاویه د خپل مخامخ قوس سره مساوي وي. نو دا یوه محیطي زاویه ده. محیطي زاویه چې ده مخامخ قوس 80 دی، نو دا 30 ده. نو اکس مساوي څو شو؟ 30 درجې. دغه د تمرین پوښتنې چې تاسو ته مې حل کړي، هیله ده چې ګټورې تمامې شوې وي. که کومه پوښتنه وه نو کولی شئ د واتساپ په شمېره یې راته راولېږئ. شمېره د ویډیو په ډسکریپشن کې موجوده ده. کوشش وکړئ چې نور ملګري مو هم را دعوت کړئ دغه درسو ته، تر څو ترې برخمن شي. او که فکر کوئ چې دا درسونه ګټور دي نو تعقیب یې کړئ او کوشش وکړئ چې یوه اندازه ویډیو په آنلاین ډول وګورئ، تر څو موږ وکولی شو دغه د یوټیوب حمایت ترلاسه کړو او خپلو دغه درس ورکولو ته دوام ورکړو. چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل درسه مو په الله جل جلاله سپارم.